و افغانستان میلمانه لوبډلې ته ماتې او سیریز یې په خپل نوم کړ. دا چې په لوبه کې څه وشول، چا څه وکړل، دا هر سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. آیرلنډۍ لوبډله د 3 ورځو لوبو لپاره د افغانستان میلمه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د باران د ورښت له امله افغانستان په 11 منډو وګټل. دوهمه هم چې نن ترسره شو، افغانستان پکې آیرلنډ ته په 21 منډو ماته ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړ. د 2 ورځو لوبې په چې افغان لوبډل مشر وګټل او د توبهاني پرېکړه وکړه. د افغان لوبډلې پیل ډېر کمزوری او په لومړنیو اورونو کې کمې منډې ترلاسه کړې، خو د زازي له آوټ کېدو وروسته اصغر افغان او ګربز تیزه لوبه پیل کړه، خو د دواړو لوبغاړو د نه همغږۍ له امله ګربز په منډه آوټ ویکټ له لاسه ورکړ. افغان لوبډلې لومړنیو 10 اورونو کې 64 منډې ترلاسه کړې او یو لوبغاړی سوځېدلی و. افغان لوبډلې په ټاکلو 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په د لاسه ورکولو آیرلنډ ته د 115 منډې هدف وټاکه، چې له ډلې اعزازي 28، ګربز 28، اصغر افغان 49، محمد نبي 20، نجیب الله 14 ناسوځېدلې او ګلبدین نایب 14 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د هدف ترلاسه کولو لپاره آیرلنډ لوبډلې تقریبا ښه پیل درلود، خو ټاپ آرډر لوبغاړو ښه لوبه ونه کړه، مګر د منځ لوبغاړو بیلبرني او ټکټور د 9 منډو ملګرتیا وکړل او لوبه یې په خپل لاس کې واخیستل، مګر راشد خان د نوموړي د ویکټ ترلاسه کولو وروسته لوبه د افغانستان خواته راوړه. آیرلنډي لوبډلې په پوره 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په د لاسه ورکولو 163 منډې جوړې او لوبه یې په 21 منډو بایلوده. په افغان توپ اچوونکو کې مجیب الرحمن 3، شاپور، نایب او راشد خان یو لوبغاړي وسوځاوه. د لوبې غوره لوبغاړي مجیب الرحمن ونومول شو. په دې بریا سره سیریز هم د افغان لوبډلې په نوم شو. د یادونو ده چې د دې لړۍ وروستۍ لوبه به د مارچ په 10 د راتلونکي 3 شنبې په ورځ ترسره کیږي. نو ټولو افغان ولس ته دې مبارک وي. نو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.